أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الانعام آیت نمبر 9 دا آیاتونم د مخکنیو آیاتونو سلسله کی نازل دی. مخکې الله تعالی دی ابراهیم علیه السلام ذکر وکړو، لاغې نه وروسته د نورو تقریبا 18 انبیاءو ذکر نمانی واخستل. الله تعالی اوس فرمای اولئک الذین آتیناهم الکتاب. اولئک دغه انبیاء سدي ابراهیم، اسحاق، یعقوب، نوح، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی، هارون، زکریا، یحیی، عیسی، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط. دغه انبیاء سدي آتیناهم الکتاب. دیتا موږ ورکړي ول آسمانی کتابونه، دیتم آسمانی کتابونه ورکړي ول. والحکم، حکم لدینا یا علم دین واخلي، دیتم علم دین ورکړو، سپاغه علم دین باندې به فیصله کوله. والحکم لدی چې خپل فیصله واخلي، دیته موږ فیصله ورکړي وي، دی به فیصله کوله د خلکو ترمنځ. والنبوه دیتا موږ نبوت ورکړو، رسالت ورکړو د مخکنیو انبیاءو ته. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. د ابراهیم علیه السلام د انبیاءو بیان وسو، اوس د نبی علیه الصلاة والسلام ذکر ته خبر راغله. سه ای نبی علیه الصلاة والسلام تا ته موږ آسمانی دین درکړی، تا ته موږ داسې معجزات درکړي لکه دا مخکې انبیاءو ته. او که دغه د مکې خلک په دغو معجزاتو په دې شریعت باندې کفر وکړي، دوی د دا سوچ نه کوي چې دا دین به ختم سي. الله وایي دې ته موږ نور خلک مقرر کړي دي، هغه به بیا د دې دین نصرت وکړي. فإن یکفر، نو که چېرته کفر وکړي، بها ها ضمیر راجع کوي شریعت د نبی علیه الصلاة والسلام ته. فإن یکفر، که کفر وکړي بها په معجزاتو د نبی علیه الصلاة والسلام، ها ضمیر راجع کوي معجزاتو ته. که چېرته د نبی علیه الصلاة والسلام په شریعت د نبی علیه الصلاة والسلام په معجزاتو کفر وکړي، هؤلاء دغه کسان، هؤلاء د مکې خلکو ته اشاره کوي، قریشو ته اشاره کوي، د نبی اسلام قوم ته اشاره کوي. که دغه قریش د مکې خلک په دغو معجزاتو په دې شریعت باندې کفر و انکار وکړي، دا به شرط سي. که دوی دا کار وکړي نو دوی دا سوچ نه کوي چې دین به ختم سي، نبی علیه الصلاة والسلام مدد و نصرت به ونه شي. فقد وکلنا، یقینا موږ مقرر کړي دي بها په دې شریعت باندې، په دې معجزاتو، قوما یو بل قوم لیسوا بها بکافرین، چې هغه بیا په دې باندې کافران نه دي، هغه به بیا دا دین مني، هغه به بیا دا معجزات مني، د دې مدد به کوي، د نصرت به کوي. وکل یوکل توکیل، چاته یو کار سپارل، کار را به یک کسی سپردن، تفویض کردن. یقینا موږ تفویض کړی، موږ سپارل کړي، موږ معذف کړي دي بها په دې شریعت باندې یو بل قوم، چې هغه به بیا په دې کافران نه وي. هغه بل قوم څوک ده؟ عادي مدینه خلق دي، هغه د مدینه انصار دي، هغه مهاجرین دي چې له مکې نه لاړل مدینې منورې ته،
هغه په مدینه کې مهاجر او انصار دي او دا تر قیامت پورې د الله همداسې طریقه ده که څوک د دین نصرت پرېږدي په دین نه انکار وکړي د نبي علیه الصلاة والسلام له شریعت نه انکار وکړي دی دا ګمان نه کوي چې دا دین به ضایع سي الله دې ته نور خلک پیدا کړي هغو ته به الله تعالی دا کار وسپاري هغه به د دین نصرت و مدد وکړي دا ډېر لنډ مثال دی موږ تاسې په افغانستان کې ولو هغه خلک چې روسانو مقابل کې جهادونه وکړل لوغو سره وجنګېدل هغوی دا دین پرېښودل امریکایانو سره ملګري سول داسې نه و چې دین خراب سو دین ته الله تعالی نور خلک را پیدا کړو هغه د امریکایانو اوس دې ته مجبور کړي چې دا ته به کخیر و کډې بارهیي که دغه خلک الله دې نه کوي که دا پرېږدي نور خلک هم الله سره سته هغه به بیا داسې د دین نصرت وکړي دا د سړی ګمان نه کوي د دین نصرت چې څوک پرېږدي دین ته تاوان نه رسېږي ځان تباه کوي اولئک الذین دا بیا دا مخکنیو انبیاو ته راجع ده ای نبی علیه الصلاة والسلام اولئک دغه کسان سول د ابراهیم علیه السلام اسحاق یعقوب سلیمان ایوب دا څه انبیا سلته ذکر راغلی علیهم الصلاة والسلام دغه انبیا څه دي الذین دا هغه کسان دي هدی الله الله دوی ته هدایت کړی الله دوی ته راهنمایي کړې وه لارښوونه ورته کړې وه فبهداهم نو د دوی په هدایت باندې اقتده اقتدا وکړه فبهداهم د دوی په هدایت اقتده اقتدا وکړه اقتدا یقتدي اقتدا دا باب د افتعال ده فهو مقتدن لقدوتن قدوتن دا پیشوا ته وایي امام ته وایي اقتدا یو څوک خپل ځان ته امام جوړول یو څوک خپل ځان ته پیشوا جوړول اقتدا تعریف څه کوي اقتدا متابعت الغیر فی العمل دی بل متابعت کول په اعمالو کې په یو چا پسې ودرېږي هغسې څه کوي ته همغسې کوې دې ته اقتدا وایي لکه موږ تاسې په امام پسې اقتدا کوو چې امام رکوع کوي موږ رکوع چې هغه سجده کوي موږ سجده چې هغه قیام کوي موږ قیام متابعت د چا فی الاعمال دې ته اقتدا وایي و دا هغه کسان دي هدی الله چې الله دوی ته هدایت کړی فبهداهم نو د دوی په هدایت باندې اقتده اقتدا وکړه د اقتدا تعریف خو موږ چې باب د افتعال د لقدوتن او تعریف دا ده چې په بل پسې په اعمالو کې متابعت کول د بل په اعمالو کې متابعت کول دې ته اقتدا وایي په دې آیت شریف کې علما وایي دلته الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې د دغو انبیاو پسې ته اقتدا وکړه په دې کې علما تفصیل کوي و یو د مخکنیو انبیاو عقاید دي او یو دغو احکام عملیه دي عقاید په دې کې بالکل متابعت ضروری ده ځکه عقاید د ټولو انبیاو یو شان دي د آدم علیه السلام په زمانه کې هم دغه عقیده وه الله واحد لا شریک ده په انبیاو ایمان فرض ده په ملایکو ایمان فرض ده په بعث بعد الموت ایمان فرض ده په تقدیر د خیر و شر ایمان فرض ده په آسماني کتابونو ایمان فرض ده دا د آدم علیه السلام عقاید والمؤمن به ول دا د نوح علیه السلام د ابراهیم د موسی د عیسی د موږ تاسو د نبی علیهم الصلاة والسلام دا د ټولو مشترک عقاید دي وای په عقایدو کې بالکل په مخکنیو انبیاو پسې متابعت ضرور ده راغلو العقایدو نه غیر په افعالو کې احکام عملیه وکړي احکام عملیه وای دوه قسمه دي کوم احکام چې په قرآن نه غیر نقل دي په تورات و انجیل کې د دې کوم عقاید د دې کوم احکام نقلي وای په هغو کې بالکل متابعت نه ده ضرور ځکه د هغو صحت او عدم صحت موږ ته نه ده معلوم او کوم احکام چې په قرآن کې ذکر وي په قرآن کې دی مثال وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس موږ په بني اسرائیلو باندې لیکل کړي وو ان النفس یقینا چې دا یو نفس یقتلو دا به قصاص کیږي مړ کیږي بالنفس په بدل د نفس اوس دا د بني اسرائیلو حکم ده الله موږ ته بیان کو په دې کې متابعت اقتدا لازم ده که نه ده جمهور علما وایي دې کې متابعت لازم ده دا آیت ورته شامل ده امام شافعي صاحب وایي نه ده لازم د جمهور دا آیت دلیل ده درېیمه خبر د اقتده په دې ها کې ده دا ها دلته څه شی ده په دې کې مفسرین دوه خبرې کوي بعضې وایي دا ها الوقف ده یا ها السکت ده په دې ها باندې صرف وقف کیږي دا نور ضمیر نه ده محل اعرابي نه لري او دا د دې په خاطر راغلی چې دا د دال حرکت محفوظ شي اقتده چې هغه دال کسره پیدا کړي دا وایي ضمیر نه ده دا د بعضې مفسرینو رایه ده بعضې وایي نه دا ها ضمیر ده
او په دغه جې کې کدي وصل کول مکسور به وایي اقتده قل، او کدي وصل نه کول بیا به ساکن وایي اقتده. او جمهور وایي نه دا ها الضمیر نه ده، دا ها السکت ده. کدي وقف کول کدي وصل کول دا به ساکن وایي اقتده قل لا اسألکم. او بعضی وایي نه دا ضمیر ده، چې ضمیر د چا ته راجع ده، مرجع څوک ده؟ وایي مرجع یې مصدر د اقتدا ده. فبهداهم نو د دوی په هدایت پسې اقتده اقتدا وکړه اقتداءً په دې اقتداء خاص باندې. قلت اوایا دی مشرکانو ته لا اسألکم زه مطالبه نه کوم، زه سوال نه کوم له تاسو نه علیه په دې دعوت و تبلیغ باندې اجرا کوم مزد کوم اجره کوم بدله، ان هو دا قرآن نه ده الا ذکرا مگر دا پند و نصیحت دی للعالمین لپاره د عالمیانو لپاره د ټولو مخلوقاتو. وما قدر الله حق قدره. د دې آیت سبب نزول نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ له یو یهودي سره مناظره وه. دا یا نوم مالک ابن صیف یا فنحاس نومیدو، دوه روایت راغلی، فنحاس یا مالک ابن صیف. له دې یهودي سره مناظره وه، هغه یهودي خبره نه منله. مناظرم د رجم په حکم کې وه، چې په تورات کې د زانی او د مزنی د رجم حکم شته که نشته؟ نبی علیه الصلاة والسلام ویل شته، یهودي ملا ویل وای نشته. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل وای ښه دا خبر په تورات کې نه ده نازله شوي. ان الله یبغض، الله تعالی نه خوښوي الحبر السمین تیار حبر. حبر یا حبر دا د یهودو ملا ته وایي. الله نه خوښوي هغه ملا چې هغه ډېر تیار ډېر پړسېدلی، دا ملا الله تعالی نه خوښوي. هغه دغه ملا د یهودو دا حبر د یهودو چې و دا ډېر تیار ولو. هغه ویل وایي دا بیخي الله تعالی نه دي ویلي. وایي نه دا خبر راغلی په تورات کې؟ وایي نه ده راغلی. ایسته سړی غصه سو دا یهودی، وایي تورات بیخي الله نازل کړی نه ده. هغه نور پسې غصه سو، وایي الله بیخي آسماني کتاب نه ده نازل کړی، بیخي له آسماني کتابه منکر سو. الله تعالی دغه آیاتونه نازل کړل چې دې ته ګوره چې ګیر راسي بیا لار شي منکر سي. الله تعالی وما قدر الله، او دی قدره یقدرو دې معنا معرفت هم راځي، د دې معنا تعظیم هم راځي، دلته دواړه معناګانې ورکوي. وما قدر الله د معرفت ونکو د الله تعالی حق قدره په صحیح معرفت سره الله یې صحیح ونه پیژندل. دی الله صحیح نه پیژني چې الله بیخي آسماني کتاب نه ده نازل کړی. ولې نه ده نازل کړی؟ دا دی الله غلط پیژني. دویم وما قدر الله وما عظم الله، دوی تعظیم نه ده کړی د الله تعالی حق قدره حق تعظیم. دا د الله تعالی صحیح تعظیم نه ده، دا د الله تعالی صحیح لوی بیانول نه دي چې تو الله آسماني کتاب نه ده نازل کړی. دا خو د الله تعالی سپکه وکړه. وما عظم الله، دوی تعظیم نه ده کړی د الله تعالی حق قدره په حق تعظیم سره. اذ قالو کله چې ویل د یهودیانو ما انزل الله على بشر من شیء، الله نه ده نازل کړی په یو بشر باندې من شیء یو شی، الله هیڅ هم نه دي نازل کړی په بشر. تاسې دې ته پام وکړئ، سالبه کلیه یې ویلي ما انزل الله، الله نه ده نازل کړی علی بشر په یو بشر باندې، نکره یې ویل، ټول بشریت ته نفی سو. له آدم علیه السلام نه تر نبی علیه الصلاة والسلام ټول بشر چې نفی وکړه. من شی یو شی د اشیاوی نه ده نازل کړی، یعنی صورت خو پرېږده، قرآن خو پرېږده، صحائف خو پرېږده، یو ټکی هم نه ده نازل کړی. دومره لوی نفی وکړه. قلت ورته ووایه دې یهودي ته من انزل الکتاب، چا نازل کو آسمانی کتاب، الذي اغا جاء به موسی، په کوم باندې سراتللو کو موسی علیه السلام. تو الله هیڅ آسمانی کتاب نه ده نازل کړی، نو هغه کتاب چې موسی علیه السلام راوړ هغه چا نازل کړی؟ هغه الله نازل کو کان نورن. په داسې حال کې چې موسی علیه السلام راتللو کو په دې کتاب، یا الله دا کتاب نازل کو نورن روښانه کوونکی، وهدن او هدایت للناس لپاره د خلکو. په داسې حال کې تجعلونه چې تاسې اوس ګرځوئ هغه آسماني کتاب قراتیسه، پاڼې پاڼې. قراتیس دا جمع د قرطاس ده، قرطاس دغې پاڼې ته وایي، ورق صفحه. قراتیس جمع د قرطاس ده. یهودو به داسې چل کول، هغوی دا قرآن
تورات داسې یو ځای نه جوړول لکه دا موږ تاسې قرآن کریم دا یې پاڼې پاڼې کړی و چې بیا به څوک دا یې دې په خاطر باندې چې د عوامو لاس ته ور نه شي نو بیا خو چې عوام کوم آیاتونه غواړي هغه آیاتونه به موږ ته پیش کوي دی به له ځان سره پاڼې پاڼې ساتلی و چې دی به کوم ځای خوښ و هغه به خلکو ته ښکارول وایي دا د الله تعالی ویلي دي چې په کوم ځای کې به دی تاوان و هغه به بیا خلکو ته نه ښکارول هغه به له ځان سره پټ ساتلی و تجعلونه هغه آسماني کتاب چې تاسې هغه ګرځوئ قراتیسه پاڼې پاڼې تبدونها ابدا یبدي ابداع اظهر یظهر اظهار تظهرونها تاسې په دې کې دا ښکاره کوئ وتخفون او تاسې پټوئ کثیرا ډېر بعضې ښکاره کوئ چې تاسې نفع یې پکې فایده یي او بعضې بیا پټوئ چې تاسې پکې تاوان وعلمتم او تاسې ته علم در کړی شوی ما دومره علم لم تعلمو چې هغه علم نه و تاسې ته انتم تاسو ته ولا آباؤکم او نه د تاسې پلارانو ته دلته خو الله تعالی تپوس سوال وکړو قل من انزل الله چا نازل کړی هغه کتاب چې راتللو کو په هغې باندې موسی علیه السلام نو که دې یهودو جواب وویل کې ونه ویل یا رسول الله ته خپله جواب ووایه قل الله چا نازل کو الله نازل کو که دی وایي که نه وایي تو خو بې وایي کان ثم ذرهم بیا پرېږده دا یهودیان فی خوضهم په خپلو باطلو مجلسونو کې خوض دا باطل مجلس ته وایي یلعبون چې دی په هغې کې لوبې کوونکې وي ساعت تېروونکې وي قرطبي یو تفسیر ده هغه لیکلي دي وایي د دغو آیت په بنا تجعلونه قراتیس چې تاسې دا تورات ګرځوئ پاڼې پاڼې ټوکړه ټوکړه تبدونها وتخفون کثیره ظاهروي بعضې او پټوي ډېر د ګټې ځایونه ښکاره کوئ او نور پټوئ وایي د دغو آیت په بنا دا قرآن کریم هم پاڼې پاڼې کول دا مکروه تحریمي ده لکه دا نن سبا چې دا موږ تاسې د ختمونو لپاره چاپ کړی ده سپارې سپارې دا وایي مکروه ده یا دا چا صورت یاسین جنې چاپ کړی وي چا صورت واقع چاپ کړی وي تبارک الذی چاپ کړی یاسین شریف چاپ کړی په جیب کې اچولی دا وایي مکروه ده دا وایي دغه د یهودو کار ده ای موږ فایده چې ده پکې هغه پکې ظاهروو او کوم چې فایده نه یې هغه پکې پټوو یا وایي په دې سره ترک د نور قرآن راځي دا قرآن چې د پاڼې پاڼې کو سپارې سپارې دي کو په دې سره نور قرآن هغه پاته شو لکه اوس ډېر خلک یو یاسین شریف په جیب کې اچولی بس موټر کې مې یاسین شریف وایي چې میلمه کې مې یاسین شریف وایي په کور کې مې یاسین شریف وایي نور قرآن بخیر اخلي چې ورته یې واله که دا ولې دا د وظیفه کوم که یاسین شریف دونه ثواب لري دا د قرآن زړه ده ثواب لري خو نور قرآن خو تا پرېښو کانو دا بیا دا مکروه ده دا کار باید سړی ونه کړي یا لکه دا ختمونو لپاره سیم چاپ کړی دا ختمونه نن موږ په مشکات شریف کې تفصیلي بحث پې باندې وکړو ابن عابدین صاحب فتاوای شامی د احنافو معتمده فتاوا ده هغه تفصیلي بحث پې کړی هغه وایي دا بلکل نه دي صحیح چې تاسې دا وایاست او په دې باندې روپۍ اخلئ په دې باندې ډوډۍ خورئ هر سړی دی وایي خپله ځان ته ختم وکړي ځان ته د تلاوت وکړي ځان ته د قرات وکړي او په دې کې خو یو دا کراهیت هم هغه خلک یې اوس په خپله نه وایي دا اوس دا خلک بیخي په کورونو کې قرآن شریفونه نه وایي ولې خو د په میاشت کې به یې وارې ملایان طالبان راوړم ذاتي به یې ووایي نو چې زه هره ورځ وایم په میاشت کې یې وارې ختموم هغه به په یو ځای ټول راته ختم کړي چې دا ورته وایي چې نه خپل یې ختموو ذاتي بلکې دین دا قرآن شریف ور واخلي نو دا عزتمند او مکروه ده دا تاسې هم جومات ته مه راوړئ او دا کومې سپارې چې دي دا پرېږدئ زدلې خلک ووایي زړې سي نورې بیا مه راوړئ جوړ جوړ قرآن شریفونه راوړئ دا خو د صحابهو په اجماع دا قرآن شریف داسې جوړ سو په دې د صحابهو اتفاق راغلی نور به دا قرآن شریف له دې نه غیر په بله طریقه نه چاپوي دا خو د صحابهو د اجماع مخالفت ده دا مکروه ده تر همدې چې پورې بس ده هغه تعزیت مسله ده هغه وایي که از سړی یو ځای ناست په خپل کور یا په خپل دکان کې خلک ورځي تعزیت ورته کوي په دې کې څه باک نشته او داسې وایي جوماتونه فرش کې او قالینې پکې هوارې کې خلک په لارو کې ودروي دیګونه باند کې هغه دغه فتاوای شامی وایي وایي دا بدعت ده او سخت منکر بدعت ده ناروا بدعت ده ای موږ یو شیخ صاحب ملګری د سلطان احمد شیخ صاحب هغه دې ته د ظاهر شاه سنت وایي دا سنت اول په کابل کې شروع سو ظاهر شاه په وخت کې هلته به په رادیو کې اعلان کول وایي بیا به ویل مثال پلانی د ماما زوی پلانی د کاکا زوی انجینر صاحب پلانی د ترور زوی پلانی د فاتحه نارینه و فاتحه هغه په پل خشتی جماعت کې اخیستل کېږي د زنانه و فاتحه از خانه آبایی شان گرفته می شود دوستان مطلع باشند
بیا به درته ښځې یې خواته روان وي سړي به یې خواته روان. تعزیت په تلیفون باندې هم کېږي. یو چا ته به ووایې چې الله دې مړی وبخي تا ته دې الله اجر درکړي، ذاتي خبره خلاص شو، دا تعزیت شو. نور دا نسته ده چې جوماتونه فرش شوي خلک ووځي نه ووځي، اوس یې مني په چا باندې. یو ملا دا ثابته نه کړي چې دا ثبوت لري، خو اوس غم دا ده چې اولې ملا صاحب کوي. مصیبت په تاسې کې نه ده، مصیبت په چا کې ده؟ په ما کې ده. ختمو ته هم زه منډې وام، فاتحې ته هم منډې وام، کابل ته هم زه مړې ځغلوم. په مړو کې سنت دا ده چې په نږدې جې کې بیا دفن کوي. موږ ملایانو ټول پلارو نیکم کابل ته ورسول، له عوامو چې ولا کې ګیله پکار په دې چې کې له علماو چې ګیله پکار ده که نه نور خبره همدغسې ده بلکل و. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کې، که څه زیادت و نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړي، د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کې. یا الله د انبیاو په طریقو باندې روان کې، د نیکانو صالحانو په طریقو روان کې. یا الله د یهودو د نصاراو په شان باندې چې خپلې فایدې لپاره آیاتونه ظاهروي آیاتونه پټوي، یا الله هغسې مه ګرځوي، د ټول دین شریعت تابعدار و منقاد مو ګرځوي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى.